أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القاهر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الانعام آیت نمبر 63. موږ تاسو ویلو چې دلته الله تعالی د خپل قدرت او د خپل توحید د سلطې د غلبې دلائل مشرکینو ته بیانوي. دا د دې په خاطر چې کافران دې خبرې ته متوجه سي چې دا دې چې کوم خود ساخته خدایان جوړ کړي دي دا اصلا خدایان نه دي، دا اسی نومان دي چې دوی په یو شي بل شي باندې ښودلي دي. نو مخکې 950 آیت کې د الله تعالی علمي احاطه بیان کړه. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. لاغې نه وروسته په 80 نمبر آیت کې د الله تعالی غلبه بیان کړه. وهو الذي يتوفاكم بالليل. الله تاسې هغه ذات ته چې تاسې د شپې ویده کوي او بیا هم راویښوي. بیا یې تصریح وکړه وهو القاهر فوق عباده. الله په خپلو بندگانو باندې سلطه او غلبه لري او د الله تعالی ملائکه دي چې دا بندگانو روح قبض کوي. نن الله تعالی یو بل خپل سلطه او غلبه او قدرت بیانوي. په دې ترتیب وایي هغه کسانو ستاسې له الله سره بوتان شریکان کړي. کله چې تاسې په یو تکلیف کې راګیر سئ، په سختی کې، که هغه په وچه کې سختی وي که هغه په سمندر کې سختی وي، اگر او روی زمین باشه اگر در روی د مابین بحر باشه، تاسې چا ته زاری کوئ؟ ضرور تاسې الله ته زاری کوئ. دا مشرکان سول هغوی چې به کله په سمندر کې یا په دشت و بیابان کې په ډیر سخت مصیبت کې ګیر سول، بیا به الله ته غږونه کول، خپلو بتانو ته بیا غږ نه کول، ویل به چې دا ډیر لوی تکلیف ده، هغه دلته کار نه کوي، دلته یو الله کار کوي. دا مشرک وایي دې ته چې دی له الله سره نور خدایان شریکان کړي وي، د الله په کاروبار کې ور شریک کړي وي. مشرک دې ته وایي. نو دی به ویل الله دا لوی لوی کارونه کوي او دا د موږ خدایان هغه د واړو واړو کارونه کوي. نو الله وایي په لو سختی کې الله را بولي او چې کله الله نجات درکړي بیا غیر الله ته منډې وهي. دا څومره ناشکري م شروع کړې ده. له لوی تکلیف او له واړو تکلیف نه الله نجات ورکوي، بل څوک نجات نشي ورکولی. قلت اوایا اے نبی علیه الصلاة والسلام دې مشرکانو ته من ینجیکم څوک تاسې ته نجات درکوي، څوک تاسې ته خلاصون درکوي، من ظلمات البر له تیارو د وچې، والبحر او د سمندر. ظلمات دا جمع د ظلمتون ده. ظلمتون اصلا تیاری ته وایي، ظلمتون اصلا تاریکی رمیږه، خو دلته مراد جنی سختی ده، شدائد، مشکلات. دا موږ تاسې هم همداسې کوو چې څوک په یو تکلیف کې راګیر سي بیا وایي چې تیارې پې باندې راغلې، وایي چې لایونه پې دوه سي، رڼا ورځ پې توره شپه سي، یعنی خبره پې سخته سي.
ایره ما هم تعبیر میکنیم از بسیار سختی تعبیر به تاریکی میکنیم. مثلا اگر یک جای سر کس بمباری شود میگه بس دیگه روز روشن سرم تاریک شد، یعنی ډیر په سختی کې راگیر شد. نو ظلمات جمع د ظلمتون تاریکی توای په معنا د شدت سره. تو آیا من ینجیکم څوک تاسو ته نجات درکوي من ظلمات من شدائد لسختیانو البر دی وچی والبحر او د سمندر په وچه سي چیرته په تکلیف کې گیر سي او په بحر کې سي چیرته په شدت په سختی کې گیر سي. څوک نجات درکوي؟ الله نجات درکوي. دا د وګوره تدعونه تاسو رابولې الله تعالی تضرعا په عاجزي سره، شما دعمت میکنید الله رب عاجزي، و خفیتا او په پټه سره په ورو ورو سره با آهستگی. لئن انجانا دا به مقوله دی قول محذوف سی یا به دا بیان لپاره دی تدعونه سی. تاسو الله ته دعاګانې کوي او وایاست. څنګه وایاست؟ په سمندر کې د سمندر په سختیو یا د وچ په سختیو په دشتو بیابانو په ځنګل کې تاسو وایاست لئن انجانا کچیرته الله تعالی موږ ته نجات راکړي من هذه لدغه مشکل نه لدغه تکلیف نه لنکونن خامخا موږ به اوسیږو من الشاکرین لجملې د شکر گزارانو. شما میگوید لئن انجانا اگر الله ما را نجات بدهد من هذه از این تکلیف لنکونن حتما ما می باشیم من الشاکرین از جمله شکر گزار. تاسو دا وایست الله بیا تاسو ته نجات درکړي لاغه تکلیف نه. چې کله نجات درکړي بیا بیرته ناشکري ته شروع وکړي. هماغه بوتان وي، هغه جعلي خدایان وي، بیا هغو ته نظرونه ځغلوئ، هغو ته سجدې کوئ، هغو ته منډې وروږئ. قلت ورته ووایه الله ینجیکم الله تعالی تاسو ته نجات درکوي منها لامدغه مصیبت نه چې دا پکې گرفتار یاست، ومن کل کرب او له هر مشکل نه، ثم انتم خو بیا تاسې تشرکون له الله سره شریکان جوړوئ. تو پریشان بگوی الله شما را نجات می دهد از همین مشکل و از هر مشکل باز شما با الله شریک جوړ می کنید. دا خلاص. په دې آیت کې الله تعالی یو بل خپل قدرت بیانوي. وای ای انسانانو تاسې ولې له دې نه غافله یاست؟ باید تاسې غافله نشئ. که الله له بره نه یو عذاب راولېږي یا له لاندې نه یو عذاب په تاسې راولېږي، لکه مخکنیو قومونو باندې، مثال په سمودیانو باندې، په عادیانو باندې، په هغوی باندې له بره عذاب راغی. په قوم لوط باندې له بره عذاب راغی، د تیږو باران پې وشو. فرعون باندې له لاندې نه عذاب راغی، غرق پې باندې وشو. قارون باندې له لاندې نه عذاب راغی، خسف پې وشو، په ځمکه ډوب سو. قارون په دې سمه ځمکه لاندې دننه شو. فرعون په اوبو کې غرق سو، دا د ځمکې لخوا عذاب سو. الله په دې قدرت لري، نو موږ ولې غافله اوسېږو؟ یو دریم عذاب یا الله هم داسې کي چې ډلې ډلې م کي، ټولګي ټولګي م کي، بیا یو ته د بل په لاس باندې عذاب وروڅکي، لکه دا نن سبا ډلې ډلې سوي دي بس یو بل سره وزن. قلت ورته وایه هو القادر الله تعالی قدرت لري علی ان په دې یبعث علیکم چې راولېږي په تاسو باندې عذابا یو عذاب من فوقکم د تاسې له بره نه، لکه په قوم لوط باندې د تیږو باران وشو، یا په عادیانو په سمودیانو باندې له بره نه سخت آواز راغی، طوفان راغی، سیلۍ راغله. او من تحت ارجلکم یا په تاسې عذاب راولېږي. ارجل جمع د رجل، رجل پښې ته وایي. پاره میگه از زیر پای شما د تاسې د خپو لاندې عذاب راشي، غرق راسي، خسف راسي، لکه فرعون غرق سو، قارون خسف شو. دریم او یلبسکم، یلبسه دا دو بابونه لري، لبسه یلبسو. یو باب ضربه یضربو ده، لبسه یلبسو لبسن. داسې ضربه یضربو کې دا بیا اختلاط ته وایي، ګډولو ته وایي.
سورة بقره کې هم داسې آیت تیر شوی ولا تلبسوا الحق بالباطل اغم ضربه یضربو ده ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تختلطوا الحق بالباطل حق له باطل سره مه ګډوئ داسې ضربه یضربو باب کې لبسه یلبسو دا اختلاط ته وایي ګډولو ته وایي او داسې سمعه یسمعو کې لبسه یلبسو سمعه یسمعو دا بیا اغوستلو ته وایي لبست القمیسه قمیس مې واغوستل لبسه یلبسو لباسا دا بیا اغوستلو ته وایي دا ډېره ضروري خبره ده په عربي کې دا بابونه اوس که یو عرب سره تا خبرې کولې او داسې دې ورته ویل چې لبست القمیسه هغه به در پورې وخاندي وایي دا څه وایي لبست القمیسه دا معنا کمیس مې ګډ وډ کو مختلط مې کو نه ورته وایي به لبست القمیسه هغه بیا په دې باندې پیږي یا که ته ورته وایې چې مثال لا تلبسوا الحق بالباطل هغه به وایي دا څه وایي حق ته باطل مه ورغوندئ لا تلبسوا حق له باطل سره مه ګډوئ نو دلته باب د ضربه یضربو ده او یلبسکم او یختلطکم یا به الله تعالی تاسې ګډ وډ کي الله شما را ګډ وډ میکنه شیع ډلې ډلې شیع دا جمع د شیعتون ده شیعتون دا جماعت ته وایي ټولګي ته وایي دا شیعګان هم ځکه ځان ته شیعګان وایي چې دوی وایي نحنو شیعة علی موږ د علي رضی الله عنه جماعت یو ټولګی یو په هغې پسې روان یو دروغ وایي له ځانه لګیا دي علي رضی الله عنه خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره بیعت وکړو عمر فاروق سره بیعت وکړو عثمان رضی الله عنه سره بیعت وکړو هغه یې د خپلو امیرانو په حیث تسلیم کړل له هغوی سره مینه محبت و اخلاص و علي رضی الله عنه یو لور عمر رضی الله عنه ته په نکاح ورکړې ده او تاسې له هغو سره دشمني کوئ نو چېرته د علي ډله یاست تاسې که د علي جماعت وئ خو له ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم سره به مینه محبت و لکه د علي رضی الله عنه نو شیعه اصلا جماعت ته وایي او یلبسکم او یختلطکم یا به الله تعالی تاسې ګډ وډ کي شیعا ډلې ډلې بسي جماعت بسي ویذیق بعضکم بعض بعض بیا به الله وروڅکي اذاق یذیق اذاقه چشانیدن بیا به الله وروڅکي بعض د تاسو ته بعض بعض جګړه دي بعض نورو بیا به خپل منځ کې سره وجنګوي ایو ته به د بل جګړه وروڅکي د بل ته به د بل جګړه وروڅکي یا الله شما را مختلط میکند جماعت باز میچشاند به بعض شما جنگ کردن بعض دیگره یکی را سر دیگه مسلط میکنه انظر دلایل ویل دی الله تعالی د قدرتونو دی الله علمی احاطه بیان کړه نور قدرتونه دی الله بیان کړل الله وی وګوره انظر ببین کیف نصرف الآیات موږ څنګه په تفصیل سره بیانوو خپل آیاتونه لعلهم یفقهون تر څو پورې دوی په دې باندې پوه شي تا ایشان به یې بدانن د دې یو لغات معنا کوو نور بس ده قل من ینجیکم دا باب د تفعیل ده لنجا ینجی تنجیه د دې مجرد نجا ینجو نجاتن ده ناقص واوی ده لکه دعا یدعو دعاء ناجی په معنا د خلاص شوی نجا ینجو نجات خلاصون توای فلاح توای نجات فلاح کامیابی رمیگه دا سی باب د تفعیل ته بوزه یا باب د افعال ته دا بیا متعدی بل چاته نجات ورکول بل چاته خلاصون ورکول نجا ینجی تنجیتا فهو منجن نجات ورکون کوي والمفعول به منجن او یای باب د افعال کې انجا ینجی انجاء فهو منجی والمفعول به منجا بیا د معنا د نجات ورکون کوي دلته دواړه بابونه مستعمل دي قل من ینجیکم دای باب د تفعیل سو تو برشان بگوی کی شما را نجات می دهد تو ورته ووایې څوک تاسو ته نجات درکوي له دغونه لاندې بیا باب د افعال مستعمل ده دا کافران وای لئن انجانا که چیرته الله موږ ته نجات راکړي انجا ینجی انجا دای باب د افعال مستعمل ده نو مجرد لازمی ده باب د تفعیل او باب د افعال دا دواړه متعدی دي په قرآن کې دواړه مستعمل سوي تر همدې پورې بس ده په دې آیاتونو کې د الله تعالی بل قدرت بیان شو هغه دا
چې له ټولو سختیو نه موږ ته الله نجات راکوي او ټول په سختیو کې الله ته چغې وږو. نو چې کله له سختي نه الله موږ ته نجات راکړي، په خوشحالي کې بیا بیرته باید الله ته رجوع وکړو. داسې نه وي چې په خوشحالي کې بیا غیر الله ته رجوع وکړو، غیر الله ته منډې وږو. او بل الله تعالی قدرت لري په بندګانو چې څه قسم عذاب پې باندې رالیږي. نو باید بندگان په هر وخت کې الله ته توجه وکړي، د الله له عذاب نه امان وغواړي، د الله له عذاب نه امن و امان وغواړي. تر همدې پورې بس. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کې. که څه زیادت نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړي، دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړي. یا الله زړونه د قرآن په علومو باندې روښانه کړي، ژوند هم په قرآن باندې جوړ کړي، دنیا او آخرت سعادت هم نصیب کړي. بچیان، لورګان، زامن راته نیکان صالحان کړي. یا الله اسلامي ملکونو کې امن و امان، اسلامي نظام قائم کړي. یا الله کافران، ظالمان کوم چې اسلامي ملکونو کې شر و فساد کوي، یا الله ته تباہ برباد نیست نابود کړي. د شهداو د اسلام مراتب اوچت کړي. بندیان د مسلمانانو په خیر و عافیت سره کورونو ته راولي. یا الله دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړي، په کارونو کې خیر و برکت واچوي. وصلی الله تعالی علی خیر.